د پکتیکا ولایت معلولین وایي چې تر اوسه دولت ورته هیڅ پاملرنه نه ده کړې او له نږدې ټولو حقونو بې برخې دي. د ډسمبر 3 د معلولینو نړیواله ورځ پکتیکا کې د سویډن کمیټې او د دې ولایت د شهیدانو او معلولینو امریت له لوري په داسې حال کې لمانځل کیږي چې د یاد ولایت معیوبین له ګڼو ستونزو خبر ورکوي او زیاتوي چې په ټوله کې افغان دولت تر اوسه ورته هیڅ پاملرنه نه ده کړې او دوی یې هیر کړي دي. د شرنې اوسیدونکی ارسلا وایي نږدې 1 کال کیږي چې معاشونه یې نه دي اخیستي او له سختې ناچارۍ سره مخ دی. نوموړی زیاتوي 14 کاله کیږي چې معیوب دی خو حکومت تر اوسه یوازې ورته ټاکلې اندازه تنخوا ورکوي او نور هیڅ مرسته یې ورسره نه ده کړې. نن راسه سبا راسه زموږ د معاشو تقریبا 1 کال ووت. روزې راسه زه ورته راځم دا 9 میاشته که شپږم تر اوسه پورې نه ده معلوم. موږ خو لا خیر دا د مرکز یو دا نور خلک چې راځي هغه غریبان بیا په هوټلو کې مړیګانې ورته خوري. هغه هم دا رقم غلطه وي. خالص دا پیسو ماس و مخ په دا 15 کاله کې چا نه د جنې اخیست. د سلطانو کلي اوسیدونکی غازي وایي چې نور له دولت څخه مایوسه شوي او ان په خپل وخت معاش هم نه ورته رسیږي. غازي زیاتوي که دولت ورسره لږ همکاري هم وکړي کولی شي ډیر کار وکړي او د نورو د اوږو بار نشي. د خوست معیوبین د کابل د جلال آباد دغه معیوبینو ته یوه نمرنځکې ورکوي ویلچرې ورکوي یو د اډې یا د هغې منشان کړي 10 روپۍ 20 روپۍ له موټر اخلي. موږ د پکتیکا معیوبینو ته بیخي پام نه کړي. د حکومت وال نه دي دا دی دغه چې موږ دا ایله کوڅې وروره موږ ته په دې بازار کې یو ټاپرۍ ځای راکړي یا یو دوکان هر کار کولی شو په ناستو په ویلچر کې. د دې ترڅنګ پکتیکا کې د معیوبینو او د ټولنې مشر هڅاند هم د دوی په حقونو ټینګار کوي او زیاتوي چې د قانون له مخې دولت باید د ټولنې دغه قشر ته کار وکړي او کاري فرصتونه ورته ایجاد کړي. هغه وایي قانون هغو معلولو کسانو ته چې لوستي وي 3% په دولتي ادارو کې د دندې اجرا کولو حق ورکړی خو تر اوسه دغه حق ورته نه دی رسېدلی. قومي مشر حاجي پاچا خان شرنوال هم وایي ډیری معلولین له دې شکایت کوي چې په خپل وخت ورته معاشونه نه رسیږي او په میاشتو ځنډیږي. یا موږ له دې وزارت سره نور حقوق هم لرو. هغه به له ما سره د تعلیم په برخه کې د صحت په برخه کې د سپورت په برخه کې د بیا جوړېدا یا د بیا رغونې چې هغه زه د بیتو په برخه کې د پښو په برخه کې دا به دی ما سره مرسته کوي. موږ صرف له دې امریته چې دغه غوښتنه نه لرو چې دی ما ته صرف کلني حقوق راکړي او بس پیسې په ځنډ سره ورکېږي. لیسته چې نومان ایستل سوي له لرې ولسوالیو چې راغلي په هوټلو کې پراته وخت زیات پرې تېرېږي کوم شی چې ورکوي هغه ورور د ده په کرایه باندې مصرف سوي. د پکتیکا ولایت د شهیدانو او معلولینو امیر هم د هغوی دغه ستونزې مني خو ژمنه کوي چې په نږدې راتلونکي کې به د دې ولایت پاتې نیمایي معیوبینو ته هم د معاشونو د ویش لړۍ پیل شي. مرستیال والي شیربادشاه اورګونی معیوبینو ته د کمې پاملرنې لوی لاملونه د هیواد روانې ناخوالې او جګړه بولي خو زیاتوي چې دولت به هڅه وکړي تر څو د ټولنې د دغه طبقې اکثریت مشکلاتو ته رسیدګي وکړي. پکتیکا ته سږ کال ټول 110 میلیونه افغانۍ راغلي دي چې ټول انشاءالله توزیع سوي دي. یوازې 12 میلیونه پاته دي چې هغه به یا سبا انشاءالله الرحمن د پنجشنبې په ورځ به عملاً توزیع شروع شي او د 400 په شاوخوا کې کسان دي انشاءالله خپل حقوق به ترلاسه کړي. خو بیا هم د موږ مسؤلیت جوړ شي باید زحمت وکړو او دا د تاسې حق دی د ټولې ټولنې حق دی په هر کارمند دولت په هر مسؤول په هر مامور په هر سړي باندې چې خپل هلې ځلې وکړو نیمګړتیاوې به وي شوبت به هر چېرته وي شته دی د جنګ نه وروسته ټولنو کې مصیبتونه وي. د یادونې وړ دی چې پکتیکا کې ټول ټال 814 تنه معلولین شتون لري چې له جملې یې 15 تنه نظامي او پاتې نور هغه یې بیا ملکي وګړي دي چې د جګړو او نورو لاملونو له امله ورته ځاني زیان رسېدلی اوس مهال له یو عالم مشکلاتو سره د بېوسۍ ژوند پر مخ وړي.